و یاره تیر سي وایي ملګرو ته راسه زه دې ته نن یو ګپه وکړم ډېر سره دې غم سره وروره چې ګپه نه وي پکښې ګسه خوند هم نه کوي هو والله که هېڅ خوند نه کوي. نو ملګرو یو سړی و په کور کې برکت نه و هر څو پیسې به یې وګټلې کور ته به یې شی راوړي برکت به نه و پکښې نو دا خلکو به ورته ویلې چې بایي ته په تبلیغ ولاړ شه ته په تبلیغ ولاړ شه په کور کې به دې برکت هم پیدا شي او د ژونده به خوند هم واخلې ده به ولاړ به سمه وخت به لا ولاړ سمه نه ده پر چا ولاړ به سملاس به دی وغورځوي نو دا خلکو بیا یوه ورځ مازدیګر ماجد ته به راغلی هغه بیا ورته وویل چې بایي په تبلیغ ولاړ شه په سکون به هم شي په دا کور کې به دې برکت هم وي خو دا خلک بیا په دا نه و خبر چې وروره دی ارامې ګټي د ارامو پیسو برکت نو په کور کې بیا نه وي نو دا خلک به دا نه و خبر چې دی د ارامې ګټي نو دا خلک به بیا تنګ کړي چې بایي ته ولاړ شه په تبلیغ ولاړ شه په کور کې به دې هم برکت وي ژوند د څه به هم خوند واخلي بس به ده به ورته ویل سمه ده ټیک ده ولاړ به سمه ده ده پر چم لاس به ورته وغورځوي ولاړ به سمه ځان دې غټه لوټه ایښوله په تبلیغ نه تلي تبلیغ ډېره ښه لار ده په تبلیغ پسخل به موږ ته نه سره وخو دا حقیقت یوه ګپه سوې ده په دې زه دوی ته کوم چې تبلیغ خو ډېره ښه لار ده توبه تبلیغ له به موږ ته ګرده ځو توفیق دې الله راکړي چې ګرده ولاړ په تبلیغ باندې مطلب دا سړي ارامې پیسې ګټلې په دې ما تا ته د کیسه کول نو به اخر ډېر تنګ سلو د انډیوالانو ډېر تنګ کړي ولبایي ته ولاړ شه په تبلیغ ولاړ شه څلوېښت شپې چې په تبلیغ ولاړې نه داسې به دې په کور کې برکت وي انشاءالله ورته ته به په خپله خوشحاله شي بس دی کرار را ولاړ شو کور ته راغلی واجاڼۍ ته یې ویلې ولبایي بستره مستره را وتړئ کالي مالي راکړئ زه ځمه څلوېښت شپې په تبلیغ باندې نو هغه اجاڼۍ یې پر وخت خندل ول سړی ته تبلیغ له کله تلې خو پنځه وخته لمونځ کور ته به ټالۍ کوې ده ول یا دا خلک داسې وایي د ژونده به هم خوند واخلې او په کور کې به دې برکت هم پیدا شي چې دا څلوېښت ورځې په تبلیغ ولاړ شي ته خو یو ورځ ولاړ شه چې یو ورځ تېره کړې په برکت بیا پوه شې نو زه خو څلوېښت ورځې ځم نو کرار ځوان بستره مستره وتړه اجاڼۍ بستره په لاس ورکړله ده واخیستله په شا ورووتې د باندې انډیوالان له چې ورووتې بستره یې ورکړه انډیوالانو ته نو ور ویې غورځوله د بس سر ته ور غږ یې کړي ول دا کلکه وتړئ دی نه چې ایله نه شي بیا به زه هلته په چش کې پرېوځمه هلته خو نو مچر هم ډېر دي هغه ورته ته بېغمه شه داسې بیا کلکه وتړو چې در پنجاب به بیا نه کې خلاصه نو بس روان سره روان ولاړ وروره یوه ورسېدو خپل ځای له یوه شپه تېره شوه زړه یې صبر کوي کور ته ټلیفون نه را وکړي اجاڼۍ له دوې شپې تېرې شولې اجاڼۍ له ټلیفون نه را وکړي درې شپې چې تېرې شوې بس دروس یې تېره شوله نو موبایل یې را وکښي میلاو یې کوي کور ته و اجاڼۍ ته وایي سلام علیکم هغه ورته وایي وعلیکم سلام څنګه یې جي خیرت دی څنګه دي مسافري تبلیغ برابر دی دا خیر خیرت دی دا حال راکړئ چې په برکت یې پوه سواست په دا درې ورځې که نه سوه پوه که برته در سپور سم دغه یې څلوېښت شپې کې تېرې کک ورزبېرې بهرحال تبلیغ ډېره ښه لار ده دا زموږ کم جاهلان به په تبلیغ ځي دغ کېږي به خامخا ګپه راځي دا تر خلکو سره سوي دي نو وس توفیق هر چاته چې خدای ورکړي تبلیغ ولاړ شي ګپه به سره کوو وروره خامخا دا راځي سره